کې یو رب کائنات په مثل دی، یو مدني جانان په مثل دی. مونږ وایو چې د مدني جانان هغه شان دی چې په دې فرش ولاړي، بس مکه ولاړي، د محبوب النظر په عرش مو الله باندې لګي. هغې د قدمونو مبارکو هغه لوی نسبت ته لا اقسم بهذا البلد، هغې ناس ته رب کائنات جل وعلا د قرآن آیات ګورئ. امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم خانه کعبې طرف ته مخ اړوي، رب کائنات د محبوب علیه السلام په مخ اړولو باندې خانه کعبه د مسلمانانو لپاره قبله جوړه کړه. کله مې محبوب کریم صلی الله علیه وسلم مدني جانان ته رب کائنات د خولې نه پټې خبرې، رب کائنات جل وعلا شریعت جوړوي، د هغې ناس ته رب کائنات جل وعلا د قرآن آیات جوړوي. یا ایها المدثر، امام الانبیاء را څملاسته، امام الانبیاء په ځان باندې څادر راکړه، رب کائنات د کیفیت قرآن جوړوي. یا ایها المدثر، یا ایها المزمل، رب کائنات مقام معظمه کې محبوب علیه السلام ګرځي، د هغې د قدمونو مبارکو هغه لوی نسبت ته لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اے محبوب کریمه زما د مکې معظمي په دې شان او عظمت باندې قسمي. اے محبوب کریمه رب کائنات جل وعلا په دې مکه باندې قسم ولې خوري، خانه کعبه د په کیسه کې قسم خوري. رب کائنات فرمایي نه حجر اسود دې په کیسه کا، دا رب کائنات جل وعلا فرمایي نه د حجر اسود په وجه نه، صفا مقام شته، مروه مقام شته. رب کائنات فرمایي چې نه د صفا د مروه په وجه نه، فانت حل بهذا البلد. محبوب ستا قدمونه پې لګېدلي دي، ځکه پې باندې قسم خورم. هغه مدني جانان چې د چا د قدمونو نه الله رب العزت جل وعلا د قرآن آیاتونه جوړ کړي دي، او موږ د هغه مدني جانان امتیان یو. دا زموږ خوش قسمتي، دا زموږ خوش بختي، او دا زموږ کمال خو نه دی، دا زموږ د پلارانو کمال هم نه دی، دا مو د نیقیانو کمال هم نه دی، دا خالصتا د رب کائنات فضل و کرم دی چې رب کائنات خپل محبوب علیه الصلاة والسلام په امتیانو کې پیدا کړی یو. یقینا زموږ پیغمبر خیرتي دی، یقینا زموږ صحابه خیرتیان دي، یقینا اولیاء کرام خیرتیان دي، او لا اله الا الله محمد رسول الله والا ان شاء الله خیرتیان دي. د خپل محبوب سره غیرت کو، د خپل دین سره غیرت کو، د خپل اسلام سره غیرت کو، د خپل قرآن سره غیرت کو، او ان شاء الله په دې پرفتن دور کې، په دې سخت زمانه کې چې شرق او غرب او شمال او جنوب نه برو لاندې کیو کس طرف نه هر ځای کې هر نوعیت باندې فعال کیفیت باندې هر مقام منبر او محراب او مسجد او ملا او مفتی او پیر او فقیر، سیاسی او سماجی اقتصادي هر طرف نه کنګلې شوی دی. دغه قادیانیت، دغه بدبخته، دغه دشمنان رسول هر طرف نه حمله اور دي، هر طرف نه راننوتي دي، هر طرف نه. او د هغې صرف یو کوشش دی، د هغې صرف یو کوشش دی چې قرآن به دې په خپله پرېږدي، قرآن به دې په خپله پرېږدي، ایمان به په خپله کمزوري کېږي. وایي یو کار وکئ، مونځ نه مه بندوئ، حج نه مه بندوئ، عمرې نه مه بندوئ، د قرآن د تلاوت نه مه بندوئ. څوک ورسره څه چلو کوي د مسلمان د ایمان کمزوري شي او د مسلمان د ایمان جذبې لرې شي. وایي یو کار وکئ، وایي دا ټول کارونه دې په خپله کوي. څوک وایي د دې د زړه نه عشق مصطفی وباسئ، د دې د زړه د نبي علیه السلام مینه وباسئ، د نبی علیه السلام محبت دې وباسئ. په کومه طریقې ته وباسو؟ وایي تنقیص د حضور د شان وکئ، کموالی پکې وکئ. مونږ وایو چې د مدني جانان هغه شان دی چې په دې فرش ولاړي، بس مکه ولاړي، د محبوب النظر په عرش مو الله باندې لګي. مونږ وایو چې عرش مو الله ته مدني جانان ته لاړ شي، امام الانبیاء الله مقام ته لاړ شي، تنافت الله مقام ته لاړ شي، رب کائنات سره په ملاقات وي، نظر په امتیانو بس مکه باندې مدني جانان لګي. مونږ دا وایو چې نه، وایي دا مه کوئ، وایي دا تنقیص راولئ چې دا زما او ستا غونته بشر دی، زما او ستا غونته بشر امام الانبیاء د ادب په شانتې نو، د عیسی په شانتې نو، د روح الله په شانتې نو. جبرائیل امین شپږ لکه بشر دي، هغې د مدني جانان په شانتې نه دی. د خدای په خدایۍ کې یو رب کائنات په مثل دی، یو مدني جانان په مثل دی. د امام الانبیاء په مثل نسب شته، نسب براشي، نسب پیدا شوي دي. هغې زموږ د زړونو نه د امام الانبیاء محبت ویستل غواړي، دغه جذبات ختمول غواړي. کله به درته دا وینا کوي چې ګورې دونه دومره دغه څه کم دی نو فتحه مه کوه، دومره صفت یې مه کوه، الله سره مه برابرو. الله سره چا برابر کړی دی؟ الله سره موږ نه دی برابر کړی، خو کائنات هم الله پورته خېژولی دی، الله پورته خېژولی دی، الله ورله مقام ورکړی دی. الله د آدم علیه السلام سردار جوړ کړی دی، د امام الانبیاء د عیسی علیه السلام سردار الله جوړ کړی دی. بیت المقدس کې 1,40,000 پیغمبران دست بدسته سرخطه
د مدني جانان په انتظار کې ولاړو، اسمانونه د هغه په انتظار کې ولاړو. دا رب کائنات مقام ورکړی دی. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض من برن پیغام نه دی، دا خو د قرآن پیغام دی. انک لعلی خلق عظیم خو د قرآن پیغام دی. ورفعنا لك ذکرک خو د قرآن پیغام دی. ما محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین خو د قرآن پیغام دی. یا ایها المدثر د قرآن پیغام دی. یاسین د قرآن پیغام دی. طه د قرآن پیغام دی. انا اعطیناک الکوثر د قرآن پیغام دی. فما ارسلناک الا رحمتا للعالمین د قرآن پیغام دی. علمک ما لم تکن تعلم دا خو د قرآن پیغام دی. شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیاتونه دا مې د مدني جانان په شان کې الله را نازل کړي. هر یو آیات د قرآن د محبوب علیه السلام شان او عظمت را راوړي. هغه مدني جانان الحمدلله موږ او تاسو هغه خلک یو چې موږ به د محبوب په نسبت قدر کوو انشاءالله. موږ به د هغې سره د منصوب د هر یو شي قدر کوو انشاءالله العظیم. هغه مدني جانان دی. دغه قادیانیان څه کوي؟ مختلف طریقو باندې ستاسو ذهنونو کې به دا خبر راچي یاره وایي علم ورته نشته دی، علم ورته وی نشته دی. هلکه الله ورته چې علمک ما لم تکن تعلم. امام بخاري علیه رحمه حدیث وارد دی. آقا علیه السلام فرمایي چې بالله رب کائنات فساد او جلال مې دې قسم وي. منافقانو اعتراض وکړ چې موږ منافقان یو، په مجلس کې ورسره ناست پته ورته نه لګي. آقا مدني جانان وفرمایل چې ای خلقه ما ته ننم اوس هم هغه قص زما معلوم دی. زما امتي چې آخر کې به د جهنم نه زما په شفاعت باندې روض او جنت ته به داخلېږي. د هغه نوم، د هغه د پلار نوم، د هغه قبیله، د هغه ټول نسل ما ته اوس هم معلوم دی چې زما کوم امتي دی به د جنت نه جهنم نه وباسم او جنت ته به داخلو ما ته اوس هم معلوم دی. هغه مدني جان بیا څه وایي؟ انت منافق اخرج مسجدي، انت منافق اخرج مسجدي، انت منافق، انت منافق. واته کسان یې پاسول وایي مزه ما نبي علیه السلام فرمایي په جلال کې ورته راغی چې تم منافق یې، تم منافق یې. بهر وځه. سیدنا عمر فاروق مخې له ورغی. هغې مبارک نور هم په منډه شول. لمونځ رانه وشو چې دننه راغې حالات جدا دي. مدني جانان هیت او کیفیت د چهرې مبارک جدا دی. صحابه ورته فرمایي بلال حبشي عمر فاروق سیټ ته کېنه. مدني جانان په جلال کې راغلی دی. منافقان د مدني جانان په علم اعتراض کړی دی، په شان اعتراض وکړو، په عظمت اعتراض وکړو، په نبوت اعتراض وکړو. مدني جانان هغې ښکاره توی شړل، هغې ذلیله شول. حضرت عمر فاروق واپس تو شو، توره تو کړه، نیام نه وویستلو، مسجد ته واپس په منډه روان دی. سمه ورسم وي دې خلکو ته چې د مدني جانان په شان باندې اعتراض کوي، په مدني جانان ګوت اوچتوي، د هغه په علم ګوت اوچتوي. دې خلکو ته په دنیا کې د پاتې کېدو حق نشته دی. سمه ورته سم د هغې نه جدا کوم. حضرت ابوبکر صدیق ورته ودرېده. آقا علیه السلام بیا آواز وکړه عمر فاروقه، عمر فاروقه کښېنه، دا منافقان نور هم شته، دا به د قیامته پورې وي. خو ستا د مدني جانان شان به پورته کېږي، اوچتېږي به کمیږي نه. نه څوک کمولی شي، نه چا کم کړی دی. الحمدلله ورځ په ورځ ټول د مدني جانان شان پورته کېږي. تاسو په کائناتو کې وګورئ، هر یو څیز ښکته روان دی، هر څیز په زوال روان دی، هر څیز په ښکته روان دی. که په کائناتو کې څه روان دي، هغې د مدني جانان ذکر او خوشحال شان دی. دوستو کفارو ته مو رضا کړو انشاءالله العزیز. موږ به د خپل نبي سره وفا کوو انشاءالله. موږ به د خپل نبي د ختم نبوت سره وفا کوو انشاءالله. موږ به د خپل نبي قرآن سره وفا کوو انشاءالله. د دې قرآن خدمت به کوو، د دې مدارسو خدمت به کوو، موضوع د ختم نبوت خدمت به کوو. مسایل به وي، مشکلات به وي، تکالیف به وي، خو چې تر څو پورې په دې اوبو باندې سر موجود وي او وینه روانه وي انشاءالله مدني جانان ختم نبوت دفاع به نه کوو انشاءالله. رب کثیر نبي صلی الله علیه وسلم ستاسو برکت لپاره به یې څه خیر برکت ورځي انشاءالله. سنت وشي، سنت نفس